نو خیستا خل چمن دا مدینه خوشگوار دے دل ژوند دا مدینه دا رنگونو محتاج ند در نظار شما خود حسین دے انجمن دا مدینے رحمت اللہ پر ہر وقت فیضان نوری تارو تازہ دے گلشان دا مدینے چھ صفات پکے دیار میں بیانے گلو آخا شیرو کبھی خوان دا مدینہ ستب خواگے جشمان سڑ سڑ شی چراغل کم مین دا مدینہ آغا خلق باخ دور پدا دنیا دینو چاچ گڑ دے دیدن دا مدینے اور ارمان میں خدایا ہے اس پر دنیا نشتا او ضرور یم خوار زمان تھا مدینے علمگیر شکر غلام دا چایم چے میان ویپ وطن دا مدینہ علمگیر شکر غلام دا چایم چے میان ویپ وطن دا مدینہ سوک چے یو ظل دنیا تلی دی تیر دی ڈر کلو نا خو واپس کلا رخلی دی نظر دی سوک چے یو ظل دنیا تلی دی تیر دی ڈر کلو نا خو واپس کلا رخلی دی نظر دی بیا درد بدنیا نشدا یا درد بدنیا نشدا بیا درد بدنیا نشدا دا مقاتل موقع نشدا نند مقاتل موقع نشدا دیر میں پدیس درگولی دلی دی پادت در بنگلیش ونن پہ جوڑ بخور سلی دی ہما نظر گیا سوک جیو ظل دنیا تلی دی تیر دی ڈیر کلو نا خو واپس کلا رخلی دی ہما نظر گیا نم او نشان بات نشل نم او نشان یہ بات نشل پخڑو خاورو کے ورست شل پخڑو خاورو کے ورست شل قبرو ہڈو کی دوڑ ولی دی چیر درد لنشی چمرگی سپڑ وحلی دی اما نظر گیا سوک جیو ظل دنیا تلی دی تیر دی ڈیر کلو نا
خو واپس کلا رغلی دی وما نظرگی نفس و شیطان سرا بدی کڑا رسول خپلا دوستی کړه چاچ د نفس شیطان منلی دی نیشتا سکون علا پد دنیا رټلی دی هما نظرگی سوف جی یو ظل دنیا تلی دی تیر دی ډېر کلونه خو واپس کلا رغلی دی وما نظرگی چاچ لگلی نیک عمال په آخرت بوی خوشحال هغه د بم په سر خطلی دی وی بس خفا چې چا پکړ ګلن کرلی دی وما نظرگی سوف جی یو ظل دنیا تلی دی تیر دی ډېر کلونه خو واپس کلا رغلی دی وما نظرگی یو ورځ بنوي عالمگیرا بتو عالمگیرا یو ورځ بنوي عالمگیرا تنها بتو عالمگیرا درنا باخ بلاو برادی تلیوی ہے سکرو رنشتا کات خبل عمل لجلیوی وما نظرگی سوف جی یو ظل دنیا دلی دی تیر دی ډېر کلونه خو واپس کلا رغلی دی وما نظرگی سوف جی یو ظل دنیا تلی دی تیر دی ډېر کلونه خو واپس کلا رغلی دی وما نظرگی